السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جلیل شیرانی ما تاسو ګورئ کلتور ټي وي. په پښتون وطن چې کوم را روانه بدامني ده، یو لړۍ بیا پیل سوې ده. په هغه باندې د خپل سوچ مطابق یو څو خبرې کول غواړم. هیله لرم چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. او په پښتون وطن چې کوم دی، پښتانه موږ ډېر زیات مهمان نوازه یو. ښه خبره ده، خلک زموږ تعریف کې دنیا چې پښتون مهمان نوازه ډېر دی، میلمه دوست دی. ولمانه ډېر پرې کوي، ولمه له ښه شی جوړوي، ولمه له ښه خوراک راباسي، کیدای بیا پزني او کیدای نه پزني. موږ چې کوم را روانه بدامني ده، د دې خلاف چې کوم ولمانه یا داسې خلک په یوه په بل نامه په موږ کې راننوځي او د هغې څخه بیا موږ ته نقصان پېښېږي، نو موږ له پکار دی چې بیا د هغې مخنیوی وکړو. د سړي پزنول به پکار وي، درک معلومول به پکار وي چې څوک دی، د کومه ځایه راغلی دی. د سړي به پوره معلومات کول پکار وي، مهمان نوازي دغه ولمستیا یې پکار ده کول. او دویمه خبره دغه ده چې ډېر خلک به وایي چې به دا جرګو مرکو یا دا خلک سره راکوړه سي، په دا باندې څه کاږي، دا خو نه ده پکار. چې ډېر خلک به دا خبره کوي، دا خلک چې کومې جرګې مرکې کړي په دا باندې ډېر کار سي. په دا خو اول خبره دا ده چې د قام اتفاق راځي، د قام چې کوم بې باوري وي هغه باور پکښې راځي. خو چې هر سړی دغه غونډې دغه مرکې جرګې له ځان نظر کړي او وراسي. مرکې جرګې ډېرې ضروري دي. دا زموږ د یووالي دغه د ثبوت دی چې موږ یو کوي دا مرکې جرګې. او بل په سیاسي پارټیو کې چې کوم په سیاسي ګوندونو کې خلک تقسیم دي، له هغو څخه به وتل غواړي. د سیاسي پارټیو هغه رویه یا خبرې به له منځه وړل پکار وي چې دا ټیم موږ خو الحمدلله اول مسلمانان یو، مسلمانان ټول د کلمې ورونه یو. اوس چې بدامني په پښتون وطن کې ده، په پښتونخوا کې ده، بیا موږ له پکار ده چې موږ پښتانه یو پښتانه سو. او دغه څورې هم سیاسي ګوندونه دي، دغه سره که عامیان دي، که د هر مکتب فکر کس تړون لري، خو په دغه ټیم کې به دی ځان نه پښتون جوړوي چې موږ یو پښتون یو. او جرګې مرکې د دې حالاتو پر ضد ډېرې ضروري دي، ډېرې پکار دي. په دو جرګو مرکو زموږ یو اسمبلی وګڼئ چې د دې څخه موږ زده کړه هم کوو، په دغه کښې زموږ هغه رایې مو سران پېښوي او یووالی په دې کښې راځي. لہذا جرګې مرکو حمایت کوئ او په هر حالات کې پښتانه له پکار دي چې دوی راغونډاږي، یو ځای کاږي او دغسې جرګې او مرکې کوي. نو انشاءالله داسې حالات به بیا په پښتانه باندې نه راځي او بیا به پښتون دوکه کاږي نه به په هر چا باندې باور کوي. اول تحقیق ډېر ضروري دی چې په هر چا باندې هم پښتون هم باور کوي، تحقیق یې ډېر زیات ضروري دی. دا وړوکی غوندې پیغام زموږ له طرفه هیله لرو چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي.